السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. مولوي صاحب دا نوي د جادوګانو ټوټکې مې درته وړي پوه شو. تعویض باره کې خو زما مخکې هم خلاص کړي چې دې کې ډېر خرافات لیکلي اکثره خلکو، خو نن به یې مونږ ومښیو چې دا څنګه صحیح خبره. تعویضونه کې خلک بس یو څه بل څه په کلي کې د خلکو د دوکه کولو دپاره د دنیا دپاره پیسو دپاره خلک دا شی کوي. دا چلونه به اکثر خلک دوکه کوي، مسلمانان دوکه کوي. دا قانون دی په دې خلکو. مولوي صاحب داسې چلو کوي چې اول به مونږ ته تاسو د اسلامي حکم شرعي حکم تعویض باره کې وایو، او بیا به دا تعویضونه مونږ خلاص کړو. او دا رښتینې تعویضونه دي، داسې نه دي چې مونږ خپله را جوړ کړي، دا خپله یعنې همداسې چا نه هم راخیستي. دا به مونږ وګورو چې دا ډېر داسې نه چې دا خلک دغسې لیکي. خلک حدیث دی کې راغلی دی. دا کتاب دی فتح المجید، په دې کې جدا باب دی په دې موضوع باندې، باب ما جاء فی الرقا والتمائم. رقیه دمونه او یا تعویضونه، تمائم دې باره کې هم تمائم هم ورته وایي. دې باره کې حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیږه دا چې په بعضې سفرونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وکړل چې یو استازی ولیږه چې لاړ شه او په رقبه څټ د بعیر د اوښ کې قلاده چېرته پرې نه دی. قلاده څه ته وایي؟ چې زنانه غاړه ته چې لکه کامل شو یو شی بل شدید قلاده وایي که نه، یا لکه پړی مړی، یا لکه یو شی بل شی په عنق الدواب د په غاړو د څاروو کې خلک اچوي او یې په هغې باندې راښکاږي. یا بعضې نور داسې یو شی نه لکه نن سبا ته ګوري بعضو خلکو تورې ټوټې غاړه پورې تړلي شاته، بعضې با یو شی بعضې بل شی دی تړلي. نو خبره دا ده چې په دې په باره کې دا کله انسان داسې په دې عقیدې تړي د څناورو په غاړو کې چې یې ګاډې شاته ټوټه توره وتړي په دې عقیده چې دا ګاډه به نظره نه شي او دا مونږ نه مصیبت او ضرر دفع کړي. په دې عقیده او په دې نیت باندې سړی چې اچوي چې مونږ نه به دا مزي غاړې ته اچولی، د قلاده غاړې ته یو پړی اچولی یو شی، په دې عقیده او په دې فکر باندې چې دا مونږ چې کوم مزي اچولی دی یا هم دې غاړې ته توره ټوټه اچولی ده ګاډې ته شاته، په دې عقیده باندې چې دا به د مونږ نه تکلیف او مصیبت دفع کړي او لرې به یې کړي. نو دې عقیده باندې دا په غاړو د څاروو کې مزي اچول دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا شرک دی. بیا صحابي ولیکه چې د په غاړو د څاروو کې دا پرې نه دی چې قلادي دا درې کې دا ختمې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه صحابه کرامو ته وایي چې دا کارونه مه کوئ تاسو. لکه ابو عبیده دا فرمایي چې کانو یقلدون الابل الاوتار، دوخانو په غاړه کې به مزي اچول. څه دپاره؟ لئلا تصیبها العین، چې دې ته په نظره نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دا پړي دا قلادي مزي چې تاسو په غاړو د څاروو کې اچولي دا درې کوي. بأن الاوتار لا ترد شیئا، دا هغه د الله چې کوم تکلیف او مصیبت راولي دا هغه د پکولی نه شي، نه لرې کولی شي او نه ترې بچ کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه دا منع کړل او په دې نیت به هغوی اچول. دوی به دا ګمان کوو چې دا مزي چې موږ له غاړې ته اچوو یا دا تورې ټوټې د شاته تړو د څاروو یا دغه تعصمه من الافات، دا به د مصیبتونو تکلیفونو نه بچ کړي. رسول الله دغه عقیده وته چې دا عقیده ستاسو غلطه ده. دا مزي دا تورې ټوټې د غاړو شاته تړل یا تعویضونه دا ټول د مصیبت او تکلیفونو انسان نشي بچ کولی. د دې وجه نه دومره ده چې رقا او تمائم حدیث کې راځي چې ان الرقا والتمائم والتوله شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تعویضونه او تمائم او توله دا شرک دی. شرک ورته ویل کنه چې دومره غټ جرم دی، غټ جرم. خبره ښکاره کړله. خو دومره اوس مسله ده دې کې لږ تفسیر دی، تشریح پکې شته. هغه دا ده چې بعضې غاړې ته بعضې تعویضونه اچول، بعضې مزي اچول دا شرک دی. او کله بعضې داسې وي چې هغه به شرک نه وي. لکه ګوره ان الرقا الموصوف بکونها شرکا، هغه تعویضونه غاړې ته اچول. رقا یو خو دم دی، یو څه دی تعویض غاړې ته اچول. دا تعویض غاړې ته اچول دا شرک دی په هغه صورت کې چې په هغې کې مدد غوښتل وي د غیر الله نه، غیر الله نه پکې مدد وي او چې کله پای کې د الله اسماء او صفات وي، قرآني آیات وي یا هغه دعاګانې چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، نو بیا رقا دم دا جایز دی. په دغه یو خو رقا دم دی که نه، یو دم چې کوم دی غاړې ته تعویض نه دم صرف کول،
نو دم په داسې الفاظو باندې کول چې شرکي الفاظ وي او پای کې استعانت د غیر الله نه وي نو دا شرک شو. او چې کله په دم کې د الله اسماء او صفات وي یا هغه دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل وي نو دغه مستحب دی او جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم ځان دم کړی دی او نور صحابه هم دم کړي دي او فرمایلی دي چې كنا نرقي الجاهليه فقلنا يا رسول كيف ترى في ذلك فقال اعرض عليه رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. صحابه عرض وکعو بن مالک چې موږ بخپل ځان دمو په جاهلیت کې اسلام نه مخکې نو اوس ته دې باره کې څه دم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تاسو ما خپل رقا او دمونه راوړئ. لا باس بالرقى نشته پروا په دم کله چې پای کې شرکی الفاظ نه وي څه ورپکې نه وي شرکی الفاظ ورپکې نه وي. نو د دې وجې نه اوس دم باره کې خدا خبره شوه او بیا امام سیوطي رحمه الله دا لیکي قد اجمع العلماء على جواز الرقى. اجماع د علماو په دې باندې ده چې دم جایز دی په 3 شرطونو. دم په 3 شرطونو جایز دی. دم کول چې به کلام الله د الله په کلام د الله په اسماء او صفات انسان دم شي یا په هغه الفاظو باندې چې په عربي الفاظ وي او معنی معلومه وي. او دریم په دې شرط چې دا دم موثر حقیقي و نه غني چې دا دم به ما جوړي نه دې دم کې او په دې الفاظو کې زه به حقیقم اثر په کې الله چي. نو د دې وجنه رقا او دم خو جائز دی په دې شرطونو باندې چې اول بکلام الله و اسماء و صفاته وي په هغه الفاظو وي چې عربي وي. دریم دا شرط پکې وي چې ته به دا عقیده ساتي چې موثر حقیقي دا دم نه دی تاثیر په دې کې څوک به اچي الله کو الله په کې اثر واچو زه به روغ شم او کو الله په دې دم کې اثر وانه چو نو زه به روغ په دې دم باقی نه ساتي دا به یو سبب وګڼي او جوړون کې به څوک معنی الله خبره باندې اوس پوښولې. اوس دلته راشه اوس په دې خبره کې د صحابه اختلاف دی چې اوس دا غاړې ته اچول څنګه دي. یو خو دم شو دم باره کې خو تا ته ما دا وویل چې دم جایز دی په 3 شرطونو. یو چې د الله اسماء او صفات د الله وي په ژبه عربي باندې وي او دا عقیده وساتي چې دا رقیه او دا دم موثر حقیقي نه دی دا جوړول کې جوړول الله کې دا بلې وسیله غني صحیح شو دا خو جایز دی. خو لیکن اوس افسوس خبره دا ده چې د دویمه خبر له وروسته راشو خو زه د دویمه خبره کې به دا خبره مو کو اوس دا غاړې ته اچول چې کوم دی نو په غاړې اچوله کې خو د صحابو اختلاف شته. بعض علما سلفو کې داسې وایي چې اذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف چې کوم دم او تعویز چې هغې کې قرآني الفاظ وي معنی معلومه وي نو دا خو جائز دی. دا څه شی دی اوس کو شرکی الفاظ په دې تعویز کو نو شرک دی کو بدعي الفاظ ورپکې بدعت دی او کو دا کده ساته چې دا تعویز هم دا به ماروغي دا به شرک شو صحیح شو کنه دا به په دې مرتبه کې شرک دی. خو لیکن کو چیرته دغه تعویز کې قرآني الفاظ او هغه دعاګانې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل وي معنی معلومه و عربي الفاظ نو په دې کې د صحابه اختلاف دی. بلکې خو نشته چې کوم کې دې کې خو اتفاق دی چې شرکی الفاظ ورپکې وي لکه ته دا تعویزونه کلاو کوس په دې تعویزونو کې وګوره په دې کې یا بدوح یا بدوح لیکل شوی دی یا بدوح دا یو بدماشو بدوح څوک دا یو بدماشو الکه نو بدوح څه شی دی دا الله دی رسول له څوک دی چې تا دا یا کوم قرآني آیات دی یا قرآني کلمات نن سبا تاسو ګوري نقصان د ډیر زیات دی چې دا تعویز ګورو له خلک زی نو د دې په وجه باندې معاشره کې دومره ده چې خلک په ناپوهۍ کې اخته کړل دي دا اوس ګوره ټول دنیا ته دا وګوره ورشه وګوره چې دې کې څه الفاظ دي یا بدوح یا بدوح نو یا بدوح علما لیکي چې دا کوم یو بدماشو نو یا بدوح څه معنی چې ای بدماشه ته زما مدد وکړه ما له شفا راکړه نو دا شرک نه شو شرک به ته څه ته وې چې ته یو غیر الله ته چغې وې او یا بدوح ګوره لا اله الا الله یا بدوح یا بدوح دا ګوره دا شرکي الفاظ یا بدوح یا لك بحق یا میکائیل یا بحق اسرافیل یا بدوح ګوره د بدوح اوس پیژنیم نه د بدماش نه مدد غواړي یا میکائیل نه مدد غواړي عایشه بس دغه شان ګوره دا انسی لیکل مونږ ویل چې هغه الفاظ چې شرعي قرآن سنت کې راغلي وي او الفاظ عربي به لیکي دا اوس انسی لیکل دا بدعتون دا بدعت شرکی ګوره په تعویزونو کې شرکی الفاظ هم لیکي خلک او بدعي الفاظ هم لیکي او نو د دې وجه نه مونږ اوس دا وایو چې داسې تعویزونه خو صفا شرک دی
صفا او ظالم بچی داسې کار کړی چې خپل لیک هم نه فوټوسټاټ یې ورته جوړ کړی چې شل دانې جوړه دا ګوره د اسانۍ دپاره که نه نو د دې وجې نه دغسې تعویضونه چې کوم دي دا خو به شرک دی غاړې ته اچول هم د دې شرک دی عوام خلک جاهله دي ناپوه دي په دې خبرو باندې نه پوهېږي او دا خلک دي اکثر عوام دي دا چې کوم تعویضګر دي عوام دي د دین نه خبر نه دي او بس په لارو کوڅو کې ناست دي څو روپاټو د په خاطر نو دغه روپاټې د کړي دي نو د خلکو عقیدې هم خرابوي د خلکو ایمان هم خرابوي د خلکو ایمان په تعویضونو باندې جوړ کړي هغه تعویض هم څه تعویضي په غیر الله میکایل او بدوح او اسرافیل باندې ایمان جوړ کړي نو د خلکو ایمان برباد کړي کوم شرعي لارې چې د مرض د سبب دپاره چې علاج دی کوم دغه هغه دوی پرېښی نه اوس راشه دلته ګوره اوس موږ وایو چې ټیک دا چې په تعویض کې د سلفو اختلاف دی بعضو سلفو جواز ورکړی دی خو لیکن ما درته وویل چې هغه سلفو چې کوم جواز ورکړی دی نو هغې ما درته وویل چې هغې کې څوک دي علم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن رأى اختلاف في جواز تعلیق التمائم التي هي من القرآن واسماء الله وصفاته دا بعض علما وایي چې جایز دي چې کله قرآن او د الله اسماء او صفات ورپکې بعض علما وایي چې جایز دي او بعض علما وایي چې لا یجوز دا جایز نه دي دا څو د عبدالله بن مسعود دی عبدالله بن عباس دی قول حذیفه عقبه بن عامر او جماعت د تابعین او اصحاب د عبدالله بن مسعود د هغې ملګري د احمد ډېرو علماو دا مذهب دی چې تعویض اگر کو د الله اسماء او صفات ورپکې شرک اگر کو د قرآن نه هم وي قرآني ایتونه هم وي هغه چې دا منع دی ولې منع دی وجه د منعوالې دا ده یو خو چې حدیث عام راغلی چې څوک غاړې ته یو شی واچي الله به هغې ته وسپاري حدیث عام دی من تعلق التمیمته او چا چې غاړې ته یو شی واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرقا والتمائم والتول شرک مطلق ویل رقا والتمائم والتول ټول څه دي شرک دي غاړې ته اچول شابسې نو دا خو یو عام حدیث راغلی یو وجه دا ده دویم دا دی چې هر قسم تعویض غاړې ته اچول ځکه منع دي چې صد الذریعه ځکه کله کله به غاړې ته هغه تعویض به واچي چې کله جواز حکم ورکړي نو ډېر ته ګورې چې بیا به د غاړې ته هغه تعویضونه واچي چې پای کې به شرکي الفاظ وي ته ګوره اوس د علماو د جواز د فتوې د وجې نه اوس هغه تعویضونه خلک غاړې ته اچي چې شرکي الفاظ ورکړي ولې کو د علماو دا ویلي چې تعویضونه اسلام کې نشته دا شرکي تعویض به خلک غاړو ته ولې اچو نو د دې خلکو د جواز نه بعضې وخت کې داسې وي چې یو شي کې جواز وي خو د هغې جواز نه چې کله نقصان ولاړېږي نو علماو مفتینو دپاره دا پکار چې فتوا د جواز ورنه کړي ځکه چې تعویض یو جایز دی خلک په شرک کې واقع کېږي بیا داسې د یا بدوح او یا اسرافیل او یا میکایل نو د دې وجې نه سدن د ذریعه دې دپاره چې دا ذریعه نه شي د هغه تعویض چې هغه شرک او شرکي الفاظ پکې دي بدعي الفاظ پکې دي علما وایي چې دا منع دي دویمه وجه درېیمه وجه دا ده چې کله پکې الفاظ قرآني وي حدیث ورپکې وي دعاګانې پکې وي دا تا غاړې ته واچو نو ته به لیټرین لمځي ته به تشناب لمځي بیا اودس به هم دا غاړې سره ګرځې نو په دې کې شابسي نو د دې وجې نه دا خو د الله د کتاب او د قرآني الفاظو بېدبي راله قرآن غلله فلهذا نو د دې وجې نه راجحه فتوا نن سبا دا ده چې تعویضونه مطلقا منع دي ته ګورې اوس نن سبا ته ګوره خلکو ته کاروبار جوړ کړی دی تعویض په 100 روپۍ کاروبار دا په 3000 4000 شوی په کابل کې یو مولا کړی دی دا فوټوسټیټ کړی دی دا ګوره څه شی پیدا کړي 1 روپۍ فوټوسټیټ یې کړی ګوره او هېڅ هم پکې نشته دی خو صرف دا یې دکانداري ده نو د دې وجې نه موږ دا وایو چې تعویضونه منع دي مولوي صاحب هغه موچي خبره وایي موچي ته څوک راغی چې تعویض راته وګنډه هغه نه تعویض ورک شوی او هغه ورته همداسې یو کاغذ کې پاکستان زنده‌باد هغه ورته لیکلی او سجده وشو بله ورځ دې پوښتنه کړې وه چې څنګه تعویض وي ډېر اثر یې دا وجه څه ده چې د دې خلکو د دې علماو بازو د جواز پتو ورکړي او پته ورته نه لګي چې د جواز نه څه شی جوړېږي د دې وجه نه احتیاط دا دی چې د سړی پتو د دې ورکړي چې تعویضونه غاړې ته اچول څه شی دي منع دي دا نور دوه دانې چې دي دا د میراجان مولا دي د میراجان چې هزاربوز ټول ور روان دي میراجان خان دی میراجان چې خلک وایي او د ګوره د دواړه مولوي صاحب دواړه ګوره لیکلي دي دا بدوح هم دا غلي نه دا بل چا لیکلي کابل والا دي بس خدا مسلمانۍ له دې خلکو په دې خاطر باندې د ټولو مسلمانانو لپاره دا پکار دی چې الله رسول موږ ته کوم علاج او کوم اسباب د مرضونو ښودلي باید سړی انسان په هغې باندې څه وکړي په هغې باندې عمل وکړي بالله تعالی التوفیق وصلی الله علی النبي